دوستانو سلامونه جوړ په خیر لکه څنګه چې ګورئ د ژمي شپې او ورځې دي نن تقریبا د فبروري 14 تاریخ دی هوا ډېره سړه ده یخه ده یعنې که زه په اشتیا باندې درته وایم حقیقت درته وایم چې هغه افغاني غیرت ونه کړمه زما په سره کله داسې شیان به مې کېږي خو افغاني غیرت نیولی یم په دا خاطر باندې ځان ټینګ کړی دی هوا بیخي فوق العاده یخه ده یعنې دومره یخه ده چې څه درته ووایم دغه زلینا خان سره کیمره ورسره ده د ده تلفظونه دوی مې غوږونه لږ سره تېرېږي نو واوره د دوستانو تاسو په اوله کې دا واوره نه ده دا پرون تېره شپه شوې ده دغه دوی ماښام اورېدلې ده نو هوا په رښتیا باندې ډېره یخه ده نو د دې ته بیا جلا خوند کې موږ په وطاق کې راوتلی نه سو او د امریکا دولت اوس دغه سوي هغه اریان پاتې چې د خلک راوستلي د یوې خوا څخه اوس دلته دوی د ډوډۍ ځای ورته ورنکړو ګرمه هوا ورته مساعده نه کړو بده ده دا یو نړیوال شرم نو دوی موږ مننه دي کړو د افغانانو په نمایندګي باندې چې موږ سره ډېر زحمت کار زحمت یې راته کړی چې ګورې دغه شاوخوا دغه دی دغه هوټل دی په جزه کې موږ ځایونه نیولي دي دوستانو د دې موقع څخه هغه ملګري چې په کمپو کې دي او یا د په ودانکو کې دي یعنې په هوټلو کې دي هغه د دې فرصت څخه استفاده وکړي هغه ملګري چې لیسنس یې نه دی اخیستی د لیسنس لپاره دې امادګي ونیسي هغه دوستان چې انګلیسي نه ده زده د انګلیسي ویلو دپاره دې امادګي ونیسي او انګلیسي دې وایي هغه ملګري چې غواړي کار وکړي په نږدې ساحه کې هغه دې د کارو ته مخه کړي نو د دې فرصت څخه استفاده وکړئ وایي وخت سره زر دی دا یو واقعیت دی چې سره زر دی نو د دې سرو زرو څخه باید ګټه واخلو که د وخت څخه استفاده ونه کړو نو هغه وخت چې شکي هغه کوټ ترې جوړېږي نو دوستانو دغه د ظالم زامونه وتلي دي مست دي مستۍ د لاسه دغه کې خاطرې کې سره نو کوشش وکړئ دلته پر غیر قانوني کارونه کې په امریکا کې خدای نکرده داسې نه چې مشکل درته جوړ کړي او همدارنګه کوشش وکړئ چې هر څه ښه کوئ او کوشش وکړئ خپلو فامیلو سره چې په افغانستان کې هغو سره همکاري او کومکونه وکړئ افغان سره کومک کوئ نو دوستانو دغه لاره چې تللې ده همدغه طرف ته دا د شلټن وښار یا بازار تللې ده نو زه اوس نه غواړم چې نور په دې یخ کې ځان او تاسو ټولو او زلینا خان زحمت ورکوم تر بلې ویډیو پورې